امریکا کې یو ښځه ده مسلمانه شوې ده، هغه خپل تاریخ لیکي، وایي چې زه په امریکا کې په یو سټور کې نوکر وم، عیسایانو. اگر دا بیان تر اخره پورې واورئ انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. او ما سره یو الک په دې سټور کې بابو د پاکستان مسلمان و، موږ دواړه په سټور کې وی د دغه الک او زما یو بل سره دوستانه شروع شو. زما دوست شو هغه الک. امریکا کې دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات، دا مې الک دوست دی او دا مې جینۍ دوست ده. نو موږ ډېر یو بل سره خوشحاله وو. نو د الک ما ته وایي چې ما تا یو بل سره واده کوو. وایي ما وایي چې زه به مور پلار سره مشوره وکړم، اگر چې هلته څوک مشورې هم نه کوي. نو مور سره مې مشوره وکړه، پلار سره. مور پلار راته وایي چې بچې چا سره دې واده خوښې وکړه، خو دا پاکستاني دی او هسې نه چې د پاکستان ته دې بوځي، او یا هسې نه چې خپله فایده درنه والي او سبا لږه بوډۍ شي بیا د طلاق دله درکړي، بیا به څه کوې؟ نو وایي مې چې زه به په یو څو شرطونه ولګم. نو ما د هلک ته وایي چې یو څو شرطونه دي، که دا منې واده در سره کوم او که دا نه منې نه کوم. یو شرط به دی چې ته به تا سره نه اوسېږم، ته به ما سره زما په کمره کې اوسېږي. د فلیټ جدا ځای کې او زما فلیټ جدا ځای کې، ما سره به زما فلیټ کې، هلته فلیټونو کې خلک اوسېږي، ما سره به زما فلیټ کې اوسېږي. یا هلک ډېره ښه. دویم شرط دا دی چې ستا به خپل مور پلار رونه رشته دارانو سره تعلقات ختمې، زما رشته دارانو سره به دې تعلقي. وی هغه هلک وایي دا ما ته منظور ده. دریم شرط دا دی چې ته به ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ستا خپل دین زما خپل دین، خو زه به د اتوار پر ورځ خپلې ګرجې ته ځم، ما به بوځئ، ما به ګاډي کې بوځئ. ته مه کوه عبادت، زه به خپل عبادت کوم، په ما به دا پابندي نه لګوي چې ته ګرجې ته ولې ځې. وی دا شرطونه د هلک را سره ومنله، واده مو کړه. دا هلک وایي زه هم براینه مسلمان وم، ما له قرآن شریف نه راته، ما له مونځ نه راته. وایي دا هلک وایي ما به یو اختر او بل اختر مونځ کوه په امریکا کې، او جماعت به هم ډېر لرې و، هلته جماعتونه لرې وي. وی زه به دې لمانځه له به نه تلم، خو د اختر په لمانځه په بهانه به لاړم، د خپلو دوستانو سره به ملاقاتونه وکړل. نو وي د اختر مونځ هم ماله نه راته، خو چې هغوی به ټیټېدل زه به هم ټیټ شوم، لاسونه به مې پورته کول، نه قرآن راته نه مونځ نه په مانځه پوهېدم، بس هسې براینه مسلمان وم. د پلار نوم مسلمان دی او مور مسلمانه. امریکا کې دا قسم مسلمانان ډېر دي. خو چې ما کله واده کو او زما خپل سامان دی جینۍ کره منتقل کو، نو ما سره یو قرآن شریف او پلار را کړی، په رومال کې تړلی و، همې ځان سره وړی. وی یو ځل 3 کاله وی زما او دې جینۍ یو بل سره تیر شو او ډېر د مینې ژوند هم تیر شو. وی یو ځل زه د خپل کور ته رالم، دې فلیټ ته. وی زما د ښځې خاطرو برست دا کور یې صفا کړی، دا کمره. نو زیاتی چې کوم لیټریچر او اخبارونه رسالې هغه چې وګوري مونږ خلک په یو طرف ته غورځوو، هغوی دا خیال نه ساتي، هغوی یو ډسبین ډېران هغې ته غورځوي، او بیا دا کمیټۍ والا راځي هغې یې وړي.